سلامونه او نیکې هیلې دوستانو. په تېره ویډیو کې موږ دا زده کړل چې څه ډول حسابونه جوړ کړو. اوس چې موږ حسابونه جوړ کړل نو بلې برخې ته راځو. هغه برخه چې د تیلو خریداري ده. حسابونه جوړ شول نو حتما باید موږ سره تیل وي چې یو څه خرڅ کړو. نو د همدې په خاطر زه راځم دلته بلې خریداري. صحیح ده؟ بلې خریداري باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته د خریدارۍ برخه راولي. نو په همدغه تکمو باندې تاسو کولی شئ د یوې صفحې نه بلې صفحې ته واوړئ. نو راځم اوس به موږ تیلو خریداري څنګه کوو. دلته یو بل مخکې نه یو څه لیکل شوی دی نو زه به دا څنګه کوم نیو به یې کوم چې دا ماته پاک وي. دا بیا اینډ که او دلته اوس وګوره زه لومړی باید هر ځل چې بل جوړوم نیو انوایس باید ووهم تر څو ماته د بل نمبر هم خپله ولیکي او نیټه هم راته تیاره جوړه کړي. نو موږ حسابونه جوړ کړي دي. اوس زه د چا نه تیل اخلم د هغه نوم باید دلته زه راولم. څنګه به یې راولم؟ دلته مې چې کلیک وکړو تاسو وګورئ چې دغه برخه کې دلته دا لاندې نښان جوړ شو. په دې باندې به کلیک وکړئ نو دلته هغه ټول نومونه چې موږ په تېر ویډیو کې جوړ کړل دلته تاسو ته ښکاري. نو زه تیل د چا نه اخلم؟ دلته راځم حاجي خان نه. حاجي خان باندې مې کلیک وکړو د شرکت نوم یې راغی بیات پترولیم. صحیح دی؟ فرض مثال خرید مسئول څوک دی؟ یعنې هغه کسان چې تیل اخلي، یا مدیر دی یا بایچي دی یا هر کس چې دی هغه تیل اخلي. نو ښه خبره ده چې هغه خپل نوم ولیکي تر څو خلکو ته په یاد وي چې دا معامله چا کړې ده. فرض مثال زه احمد لیکم. نو بیا لاندې راځم دغه برخه کې څه هم نشته دي. نو دلته زه لاندې راځم شرکت بیل نمبر، یعنې کم تیل چې موږ کوم شرکت نه اخلو کیدای شي هغه تاسو ته یو بیل درکړي. کوم چا نه چې مثلا زه د حاجي خان نه تیل اخلم نو کیدای شي دا ماته یو بیل راکړي او د هغه بیل نمبر زه دلته ښکاره چې ولیکم. صحیح دی؟ که نه لیکم څه مشکل نشته. دلته بیا د ډالرو نرخ دی، دا حتمي دی، دا باید ولیکئ. فرض مثال د نن ورځې ډالر نرخ دی ده. صحیح دی؟ دا نرخ دی. اوس به زه راشم جنس ته. دلته کلیک وکئ، دا تیر نښان راځي دې باندې کلیک وکئ. دلته هغه توکي دي چې تاسو اخلئ. نو فرض مثال زه پټرول 92 لیکم. دا مې انتخاب کړو. مقدار ټن باندې څو ټنه اخلئ؟ نو فرض مثال 2 ټنه. ثقلت یې ورته ولیکه فرض مثال 0.3. صحیح دی؟ بیا راځم دلته دا خپله سیستم په خپله جوړوي چې 2 ټنه پټرول 92 شول. نرخ فی ټن زه به ولیکم فرض مثال 1250 ډالر. یو ټن نرخ دا دی. دلته به ماته مجموعه راوباسي. دا د 1 ټن نرخ شو او دا هم د 2 ټنو چې 2500 راځي. به شم دلته به ذخیره هم ورته انتخاب کړم. دا P2 یعنې 92. صحیح ده؟ یو خواته د بیل نه بهر موږ ته یو څه محاسبه سیستم په لاس راکوي. دا د څه دپاره ده؟ پرچون مقدار دا موږ ته ښیي. یعنې 2 ټنه چې ثقلت یې دا چې ډېر زیات لیکل شوی دی او زه پاک کړم 0.3. نو دا پرچون مقدار مې توضیح کولو. 2 ټنه چې ثقلت یې وي 0.3 څومره لیتره تیل ترې راځي دلته یې موږ ته ښیي چې 2909 اشاریه هم ورسره حساب کوي او دا ته څونه هر لیټر تمامیږي؟ هغه 80 افغانۍ او 40 پوله یا 41 پوله. نو دا یو جنس موږ ولیکو. را به شم بل جنس ته. فرض مثال دا ځل زه لیکم ډیزل. دا مې انتخاب کړو. دلته به زه ولیکم فرض مثال 2 ټنه د دې ثقلت یې 0.2. صحیح دی؟ را به شم دې خواته نرخ فی ټن. دلته به زه نرخ یې ولیکم 1150. فرض مثال دلته چې رالم نو 2300 د 2 ټنو نرخ پیسې شوې. دلته به هم ذخیره ورته انتخاب کړم. دا دی. اوس موږ بیل ماده دی نو موږ دا 2 توکي ولیکل. که تاسو نور توکي هم لیکئ دلته ټول شته دي. صحیح ده؟ زه ویډیو ډېره نه اوږدوم نو را به شم لاندې برخې ته. دلته تاسو وګورئ چې کمې برخې دي چې موږ چې تیل اخلو هغه په ډالرو دي. نو دلته د دې ټولو پیسو مجموعه ده 4800 چې په افغانیو کېږي 3,17,980 افغانۍ. دا څنګه تبادله شول؟ دلته چې موږ کوم نرخ د ډالرو لیکلی دی 2.8.2 یا 20
نو هغه موږ ته ضربوي. صحیح دی؟ تاسو ته دا اشاریه داسې ښکاري او غواړئ اشاریه زیاته کئ نو دغلته راشئ ته ګوره شل شول. دې باندې اشاریه کمیږي او زیاتېږي. نو راشئ دلته اوس دې برخې ته. اوس که تاسو جریان د خریدارۍ کې تاسو غواړئ یو څو روپۍ ورکئ نو کولی شئ چې هغه دلته رسید کئ. هغه به څنګه رسید کوئ؟ فرض مثال تاسو افغانۍ ورته رسید کوئ نو دلته ورته ولیکئ فرض مثال 1.5 لک افغانۍ دي. صحیح دی؟ دا مې انټر کړو او دلته کرنسي هم ده. که چېرته بیا ډالر وي بیا نو دا یو اس ټي ورته انتخاب کئ. اوس نو افغانۍ ده هم دا افغانۍ صحیح ده. دا هم ماته ډالرو ته واړول. یعنې تاسو رسید څونه کېږي؟ 2215 ډالر. دا هم دا نرخ دغه ځینه راخلي. صحیح ده؟ نو 2215 رسید شوې، بقایا یعنې د جي خان په تا باندې طلب پاتې دی څو دی؟ 2540 ډالر. صحیح دی؟ نو زموږ دا د بیل جوړ شو ډېر په اسانۍ سره. ویډیو کیدای شي اوږده وي خو تاسو که دا ترسره کئ ډېر زر یې ترسره کوئ. بیا به راشئ دلته سیو اپډیټ ولیکئ، کلیک کئ نو دا موږ ته وایي چې بلکل ستاسو انوایس یا بیل جوړ شو، کیږئ. صحیح دی؟ دا معلومات چیرته ذخیره کیږي؟ دا معاملات په دلته زموږ خپل ریکارډز دي. په دې ریکارډز برخه کې ذخیره کیږي. تاسو کولی شئ دا هاید هم کئ چې څوک یې ونه ګوري یا همداسې یې پرېږدئ، مشکل نه لري. بیا اوس که بل ځل دپاره بیا تاسو بیل جوړوئ نو هم تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. زه به دغه نورې توکمې هم درته وښیم. بیا به موږ لاړ شو نورو برخو ته، فروش ته او پایو ته او داسې نورو برخو ته. نو که اوس بل بیل زه لیکم نیو انوایس باندې به کلیک وکړم، دا هر څه به پاک شي. ګوره بیل نمبر تبدیل شو، نیټه نوې شوه، دا نورې خانې چې زموږ په کار دي دا ټولې پاکې شوې. صحیح دی؟ یوازې دې برخې ته به راشو، دا به موږ خپله پاک کړو، نور نو هر څه پاک دي. او دغه توکمه د څه دپاره ده؟ دلته که چېرته ته یو بیل د ترسره کړی دی غواړې ایډیټ په هغې تغییر پکې راولې نو د هغې بیل نمبر ولیکه. فرض مثال موږ تېل زر اول نمبر بیل و هغه هم جوړ کړو نو زه دلته یو لیکم، نور بیلونه خو شته هم نه. زه لوډ وهم، دلته ګورئ ماته یو میسج راکړو چې ستا تېر بیل ما بېرته راوستو درته. ټول همغه شی دی. صحیح دی؟ اوس که تاسو سیو اپډیټ وهئ نو دا سیف کیږي، اپډیټ کیږي. دلته موږ خو یو څه تغییر راوستی دی، دا هم پاک کړی دی. دا بېرته 1.5 لک کمه یا نور څه تغییرات پکې راولئ، سقط کم او زیات وي، هر څه چې وي دا به تاسو بېرته سیو اپډیټ کړئ. صحیح دی؟ دغسې نور کومه خبره پکې نشته. نو دا و د خریدارۍ برخه. په بل درس کې به موږ د پایو برخې ته لاړ شو، پایه ها ده او په دې برخه باندې به موږ زده کړه وکړو. چارې